غواړو کرکټ له مالي پلوه ډېر پیاوړی کړو. د کرکټ بورډ مشرتابه سلام او مینې خوږو او نازنینو دوستانو، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. په تېره سوه موده کې افغان کرکټ بورډ له ګڼو مالي ستونزو سره مخ و. د مالي ملاتړ نشتون یا کمزوري مالي ملاتړ د دې لامل شوی و چې افغان کرکټ بورډ له مالي پلوه کمزوري کړي. خو اوس د افغانستان کرکټ بورډ نوی عمومي رئیس فرهان یوسفزي غواړي چې کرکټ بورډ له مالي پلوه په پښو ودروي. هغه له ټولو مالي ملاتړ کوونکو څخه غواړي تر څو له کرکټ بورډ سره یو ځای د کرکټ د لا پیاوړتیا لپاره کار وکړي. یوسفزي ویلي چې پر بنسټیزو چارو او زیربناو په ډېر تمرکز وکړي او لوبغاړو ته به له تخنیکي پلوه نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. د کرکټ بورډ نوی رئیس زیاته کړي چې کله هم ملي لوبغاړي له کرکټ سره مخه کوي نو له دوی څخه به تخنیکي برخه کې کار اخیستل کیږي. هغه د خپلو خبرو په پای کې د روزونکو بدلون ته هم اشاره وکړه، ځکه چې پیوانای د لوبغاړو ټوله روزنه او پیاوړتیا په روزونکو پورې تړلې وي. روزونکی چې هر څومره ځیرک او تجربه لرونکی وي، لوبغاړي په ښه ډول روزلی شي او غوره او پیاوړي لوبغاړي د دوی د ډیرو هڅو او هلو ځلو په پایله کې موندل کیږي. دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ اداري اجرایه مشر ښاغلی لطف الله ستانکزي هم له دولت سره په ګډه همکارۍ د بنسټیزو تاسیساتو جوړولو ترڅنګ د ټیټي کچې کرکټ ته اشاره وکړه چې په وینا یې افغانستان د ټیټي کچې کرکټ په ډګر کې ډیر بااستعداده او ځوان لوبغاړي لري چې باید له وړتیا او انرژۍ ګټه واخیستل شي او دغه لړۍ به پیاوړې کوي. ښاغلی ستانکزي وویل د سلیکشن یا غوراوي پالیسي ټول اصول او مقررات به په روڼ ډول پلي کیږي. له خلکو سره به خپل وخت ټول معلومات شریکو. بله دا چې دلته د پلان جوړونې په برخه کې ستونزه موجوده ده چې پر چارو منفي اغیز پرې باسي. زموږ به یو لومړیتوب دا هم وي چې د هر څه لپاره له وړاندې یو غوره پلان ولرو، ځکه که بودیجه مو هم تر اوسه ضایع شوې نو د یوه پیاوړي او هررخیزه پلان نشتون دی چې پکې به بدلون راځي. د یادونې وړ ده چې د کرکټ عمومي او اجرایه رئیسان لا د خپلې دندې لومړنۍ میاشت کې دي. دوی څو ورځې وړاندې پر دغو دندو وګمارل شل. نو د څو تاسو سره نظر لري چې آیا کرکټ به دی ښه کړي او که نه؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.